ملګرو تیر پاټ چې موږ جوړ کړی و نو خلکو موږ ته دا شکایت کوي چې باید څه صفا نه دی ورته ولاړ سي نو نه موږ ډېر په صفایي باندې دا ویډیو جوړو ورستی به ډېره خوښه سي هر سړي که هر شی وله رالی هغه به پر ځای ناست دا شی به خوري بیا به موږ ویډیو کاټو پیرک خانه و یارانو پاټو دی در سره وګورئ په دا پاټو کې کیک دی بسکوټ دی او پیاز دی سکاره دی کریلا د سټینګ بوتل دی شمله مرچ دی پر دغه ځای چې کم چاله کم شی ورلی هغه شی به خوري بیا به ولاړېده نسته په دې کې نو پرون خو زه ډېر سخت خراب سوی یم سره د عثمان زخم لري وروره پرون مرچ خوړل در اوس مې شونډان سوی کوي نو راسئ زموږ ګیم نن وګورئ که مې خوښ سو بیا موږ ته ووایاست چې بای نور هم را جوړ کړي نو راسئ ویې ګورو نو راسئ نن د کیل اول شروعات زما د یورو پیرک خانه څه وکړو راځه پیرکه پیچ ما بينك راځه وخره نو زما د خوري واره دي راځه خوره وکر يلا هو كلاكه تبغش مو شديه خدي راځي زما د سپین واره دي سپینه راځه استنجا لاس باندې مڅرخه دا تر نه پکلاکه څرخه و پچ ځه رواخه جيب لسته هغه سي ورته وګورئ یارانو بیا ولا دروغ وایاست اوس پیره دا خو ډېر خراب شو اوس وارې ته ځواني راځه زهره خان وعلیکم السلام یارانه پرون پاپړ خوړلي چپس نن به وګورو چې بخوره اکشن وغوځه کوه فرشتک سره بیا وخوره پیک مال به وباسي شټارټ یارانو پرون خو عثمان اغا مرچ وخوړی زما ملګري یو یورو به په سر کې یو به په پای کې نو نن اوس پاته دوه شیان پاته یو بسکوټ یو مرچ دی نو چې عثمان اغا څه چمکي راځه عثمان اغا ما ته زما نصیب معلوم راځه ته ونس دیو وی خوراله جری خلاص څه تباوی مرچ ته چا په نصیب نه اوسه یارانو ویډیو وکتله شاید وسکتا ویډیو به ډېر خوند درکړي او زموږ د روان پارت 3 هغه په ډېر ناولد انداز کې عثمان اغا درته جوړ کو کې نه کو درته جوړ په نوې انداز کې درته جوړو چې کمنټونه زیات سي نو پارت 3 درته جوړو په نوې انداز هغه به دای انداز د خندا په اوهو